السلام علیکم ورحمت الله. درنو سره زموږ د نن ورځ درس د ایکس لوکاپ فنکشن. دا فنکشن هم د مایکروسافټ ایکسل د فنکشنونو د جملې څخه یو فنکشن دی چې د قیمتونو د پلټنې لپاره کارول کیږي. دا فنکشن په نسبت د ایچ لوکاپ او وی لوکاپ ډېر معاصره ده. هغه به وروسته مطالعه کړو چې ولې معاصره ده. فرموله یا سټرکچر یې داسې دوستان چې موږ مساوي علامه لیکو، بیا ایکس لوکاپ لیکو، بیا قوس شروع، لوکاپ ویلیو ده، لوکاپ ارې ده، ریټرن ارې ده، if not found، match mode او search mode. دا درې وړاندې تاسو ګورئ دوستان، دا په بریکټس یا قوسونو کې لیکل شوي دي. دغه بریکټس ګورئ، دا په دې معنی چې یعنې کوم ارګومنټ یا پارامترونه په دغه بریکټس یا قوسونو کې راغلي وي هغه اپشنل یا اختیاري دي. دغه درې وړاندې اختیاري یا اپشنل دي. که چېرې دا په فنکشن کې موږ انتخاب کړو انتخاب نه کړو مشکل نشته دی، فنکشن کار کوي. دغه نور چې دوستانو دا چې ریکوایرډ دي. راځو اول لوکاپ ویلیو چې په فنکشن کې اولنی ارګومنټ یا پارامتر دی. لوکاپ ویلیو هغه قیمت موږ په دغه ساحه کې لیکو یا انتخابو چې هغه موږ غواړو چې وګورو یا یې وپلټو. لوکاپ ارې دوستانو چې دا دویم ارګومنټ یا پارامتر دی، د جدول هغه ساحه انتخابو په کوم کې زموږ معلومات موجود وي. ریټرن ارې د جدول هغه ساحه انتخابو کوم په بنا چې موږ غواړو خپل قیمت وښیو یا ډسپلی کړو یا ریټرن کړو. او if not found که چېرته کوم قیمت چې موږ پلټو هغه پیدا نه کړو نو د هغه د نه پیدا کېدو په صورت کې موږ ته کوم میسج وښیي. فرض مثال زه قیمت لیکم 23، دغه 23 زموږ په جدول کې موجود نه دی، نو د هغې په بنیاد چې کله دا 23 موجود نه وي موږ ته کوم میسج وښیي. match mode په دغه ځای کې هغه اپشن انتخابو چې آیا همدغه کوم قیمت چې موږ پلټو هغه دقیق پیدا کړي یا دې ته نږدې کوم بل قیمت چې شي په جدول کې هغه موږ ته وښیي. د مخکینیو لوکاپ فنکشنونو سره توپیر په څه دی دوستانو؟ اول په دواړو یعنې افقي او عمودي سطرونو کې کار کوي. ایکس لوکاپ چې دی دا په دواړو هم د ایچ لوکاپ وظیفه سرته رسوي هم د وی لوکاپ دوستانو. دویم په عادي ډول دقیق قیمت پیدا کوي. که چېرته موږ په فنکشن کې د هغه اپشن انتخاب کړی هم نه وي کوشش کوي چې دقیق قیمت پیدا کړي. دریم په دواړو طرفونو یعنې ښي او چپ جهت باندې خپل قیمت پلټي او موږ ته یې ښیي. څلورم کولی شو چې سورو یا کالمونه هم وښیو د ریټرن ارې په صورت کې، یعنې په دغه ساحه کې موږ کولی شو چې څو روګان یا سلونه هم انتخاب کړو او هغه موږ ریټرن کړو، چې البته په ایچ لوکاپ او په وی لوکاپ کې دغه کارونه نه کېده. پنځم د قیمت د نه پیدا کېدو په صورت کې موږ کولی شو د اف ناټ فاونډ په ساحه کې یو پیغام ولیکو او ویې ښیو، یعنې چې دغه کار موږ په نورو فنکشنونو کې لکه ایچ لوکاپ او ایکس په وی لوکاپ کې موږ نشو کولی. راځئ همدغه په عمل ډول ګورو. دوستانو دا زموږ جدول دی، په دغه کې کمپیوټر قیمتونه او مټونه لیکل شوي. زه غواړم چې دغه د ایکس لوکاپ فنکشن وکاروم. مساوي ایکس لوکاپ. اوس اول لوکاپ ویلیو ده. د لوکاپ ویلیو فرض زه غواړم چې دغه ایچ کالم چې دغه د دوه قیمت د ایچ 2 د چې لیکم دغه ماته پیدا کړي. بیا لوکاپ ارې دی چې په کوم ساحه کې زه غواړم چې دغه وکتل شي. لوکاپ ارې زه خپل دغه ساحه انتخابوم چې دې کې وګوري. بیا ریټرن ارې دی چې همدا کوم قیمتونه چې دې مقابل پراته دي دا ماته څه کې ریټرن کړي. نو زه غواړم چې د مقابل کې دا قیمتونه کوم چې د هغې سره میچنګ کوي هماغه دې ماته وښیي. او که چېرته if not found دغه ارګومنټ که چېرته پیدا نه کړم نو ولیکي چې پیدا نه شو او همدومره بس دی. نو انټر. اوس دلته موږ چې نه دی لیکلی ځکه لیکلی شو پیدا نه شو. اوس که چېرته زه ولیکم فرض مثال اپال، نو ګورو دوستانو هم د هغې قیمت ته پیدا کړه موږ ته ریټرن کوو، هم د هغې ماډل یې موږ ته پیدا کړو. دوستانو دا ولې چې دلته موږ په ریټرن ساحه کې دغه ساحه کې چې کوم دی موږ دواړه سیلونه انتخاب کړي وو. اوس که چېرته فرض مثال زه په دغه ریټرن کې زه فقط دغه ساحه انتخاب کړم او انټر کړم، نو ګورې فقط ماته هماغه د کمپیوټر چې کوم قیمت دی هغه ماته ریټرن کوي. ځکه دی چې راځي فرض دلته زه اپل لیکم دی پلټي چې د اپل متقابل کې دا قیمت پروت دی، نو 1204 دی 1204 چې ماته چیک ریټرن کړه. اوس که زه چېرته فرض مثال د دې په ریټرن ارې کې دا مکمل ساحه انتخابوم بیا د راځي د اپل ګوري، په اپل کې بیا دغه دواړه روګان چې د متقابل پراته دي دغه دواړه ماته ریټرن کوي. راځئ همدغه بیا په عمل ډول ګورو. دلته یې پاکوو، دا بیرته راځو ټول بیرته انتخابوو او انټر. ګورو دوستانو
چې هم قیمت او هم ماډل موږ ته ریټرن که زه فرض ته لیکم HP ګورې 3300 دا قیمت دی او 5200 ماډل دی. دغه دوستانو د ایکس لوک اپ استعمال، تعریف او عملی مثال. السلام علیکم ورحمت الله.